أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلونو زده کوونکو، نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 12، مضمون مو کیمیا، موضوع مو د نن ورځ چې ده د الکانونو کیمیاوي خواص دي. تیرو درسونو کې ګلونو زده کوونکو موږ تاسو د الکانونو فیزیکي خواص لوستي وو. داسې مو ویلي وو چې د الکانونو فیزیکي خواص چې دي د کاربون اتومونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی مالیکولي کتله، مخصوصه کثافت، ایشېدو ټکی، ویلې کېدو ټکی، کنګل کېدو ټکی، ایزومیرونو شمیر زیاتېدو. نظر شرایط ته په کتو سره پر دریو حالاتو پیدا کېدل: ګاز، مایع، جامد. د تیر درس پر دوام زموږ تاسې نننۍ موضوع چې ده د الکانونو کیمیاوي خواص دي. ګلونو زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو په الکانونو کې په لومړۍ ورځ دا خبره وکړله چې الکانونه مشبوع هایدروکاربونونه په خپل ترکیب کې د کاربون د اتومونو ترمنځ یوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. کوم اشتراکي اړیکه لري؟ یوه ګونې اشتراکي اړیکه. نو په همدې خاطر باندې الکانونو کې یوه ګونې اشتراکي اړیکه سیګما اړیکه بلل شوې ده. سیګما اړیکه چې ده د کیمیا له نظره قوي ده، غیر فعال دي مرکبونه. نو په دې اساس باندې د الکانونو کیمیاوي فعالیت ډیر کم دی. نو ځکه الکانونو ته پاراپین هم ویل کی. پاراپین یعنی کم ترکیبي میل لرونکی، کم د کیمیاوي تعاملاتو د ترکیب میل او آرزو لري، ځکه دوی په خپل ترکیب کې د کاربون د دوه اتومونو ترمنځ یوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. یوه ګونې اشتراکي اړیکه چې ده قوي ده، مرکبونه غیر فعال دي. الکانونه درې ډوله کیمیاوي تعاملات ترسره کوي. څو ډوله کیمیاوي تعاملات ترسره کوي؟ درې ډوله. اول اکسیدیشن، دویم کراکینګ تعامل، دریم تعویضي تعامل یا ورته هیلوجنیشن ویل کی. نو د الکانونو درې ګونې تعاملات چې یو یې اکسیدیشن شو، دویم یې کراکینګ شو، او دریم یې چې دی هغه یې تعویضي تعامل یا هیلوجنیشن دی. ګلونو زده کوونکو، لومړی رځو موږ تاسو د الکانونو اکسیدیشن ویو. د الکانونو کوم تعامل ویو؟ اکسیدیشن. د اکسیدیشن د نوم سره تاسې ګلونو زده کوونکو په لسم سیم کې آشنایي لرئ. فقط لنډ مختصر تعریف کوم. په یوه ماده د اکسیجن نصبول اکسیدیشن بلل کی. خو د الکانونو اکسیدیشن چې دی ځوانانو ګلونو زده کوونکو پر دوه ډوله صورت نیسي. پر څه ډوله صورت نیسي؟ پر دوه ډوله. اول قوي اکسیدیشن، دویم ضعیف اکسیدیشن. تخته ته متوجه شئ ګلونو زده کوونکو. د الکانونو اکسیدیشن پر څه ډوله صورت نیسي؟ پر دوه ډوله. اول قوي اکسیدیشن، قوي اکسیدیشن. دویم ضعیف اکسیدیشن. په قوي اکسیدیشن کې ګلونو زده کوونکو د مالیکولي اکسیجن څخه استفاده کیږي. په ضعیف اکسیدیشن کې د نوي زیږیدلي یا اتومي اکسیجن څخه استفاده کی. د قوي اکسیدیشن په واسطه یو عضوي مرکب یو هایدروکاربون سوځي، تبدیلیږي په کاربن دای اکساید، اوبه او تودوخه یا انرژي باندې. مثلا متوجه شئ ګلونو زده کوونکو، CH4 جمع مالیکولي اکسیجن. میتان غاز د مالیکولي اکسیجن په موجودیت کې تبدیلیږي په کاربن دای اکساید جمع اوبه جمع یو مقدار انرژي. دغه ته موږ تاسو قوي اکسیدیشن ویو. ولې ورته قوي اکسیدیشن وایو؟ ځکه د مالیکولي اکسیجن په واسطه سره صورت ونیو. د میتان غاز د مالیکولي اکسیجن په موجودیت کې سوځي، محصول به کاربن دای اکساید، اوبه او انرژي. خو د اتومي اکسیجن په موجودیت کې چې هغه ضعیف اکسیدیشن دی، هغه د میتان غاز په ځینې نور عضوي مرکبونو باندې تبدیلیږي. میتان غاز جمع
اتومي اکسیجن چې د ګلونو زده کوونکو په قوس کې نیول کیږي دوی ته نوې زیږیدل اکسیجن هم ویل کیږي ګورئ دلته د میتان غاز په کاربن دای اکساید او اوبو او انرژي باندې نه تبدیلیږي بلکې دلته د میتان غاز تبدیلیږي په CH3 رابطه OH میتانول باندې څه شي باندې تبدیل شول میتانول باندې همداسې کچېرې ګلونو زده کوونکو میتانول غاز موږ تاسو د ضعیف اکسیدیشن په عملیه کې د اتومي اکسیجن سره مخامخ کو په یو بل عضوي مرکب باندې تبدیلیږي متوجه شئ ګلونو زده کوونکو که چیرې ولیکو CH3 رابطه OH میتانول جمع د دې سره اتومي اکسیجن مخامخ شي په کیمیاوي تعامل کې د یو مالیکول اوبو په جدا کولو سره منفي اوبه د تبدیلیږي په پارم الدهاید یا میتانال باندې تبدیلیږي څه شي باندې تبدیلیږي په میتانال یا پارم الدهاید باندې نو ګلونو زده کوونکو تاسو ولیدل چې د الکانونو اکسیدیشن پر څو ډوله صورت نیسي پر دوه ډوله پوښتنه لرئ دوه ډوله اول قوي اکسیدیشن د مالیکولي اکسیجن په واسطه صورت نیسي ضعیف اکسیدیشن د اتومي اکسیجن په واسطه صورت نیسي په قوي اکسیدیشن کې یو هایدروکاربن تجزیه کیږي په کاربن ډای اکساید اوبو او انرژي په ضعیف اکسیدیشن کې یو عضوي مرکب د یو حالت څخه بل حالت ته تبدیلیږي له یوې کورنۍ څخه بلې کورنۍ ته تبدیلیږي مثلا د میتان غاز مو راواخیستو د اتومي اکسیجن په موجودیت کې مو اکسیدیشن کو په میتانول تبدیل شو میتانول مو راواخیستل د اتومي اکسیجن په موجودیت کې مو اکسیدیشن کړ د منفي یو مالیکول اوبو په ایستلو سره په پارم الدهایدونو باندې تبدیل شو دا و د الکانونو اکسیدیشن تعامل دویم تعامل د الکانونو چې د ګلونو زده کوونکو کراکینګ تعامل دی کوم تعامل دی کراکینګ تعامل د الکانونو دویم تعامل چې د ګلونو زده کوونکو هغه د کراکینګ تعامل دی کراکینګ تعامل کراکینګ اصلا ګلونو زده کوونکو خپل انګلیسي کلمه ده کومه کلمه ده انګلیسي کلمه ده کراکینګ ګلونو زده کوونکو انګلیسي کلمه ده چې د چاک یا ماتېدلو معنا لري داسې وي که چیرې ګلونو زده کوونکو الکانونو ته د 400 څخه تر 600 درجې سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي د الکانونو د کاربن اتومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه چې کومه ده هغه د هیمولایتیک یا مساویانه شکل باندې پرې کیږي کله چې هغه په مساویانه شکل باندې د سیګما اړیکه پرې شوله لوی مالیکولونه په کوچنیو مالیکولونو باندې ټوټه کیږي دغه عملیه ته د کراکینګ تعامل ویل کیږي کراکینګ تعامل چې دی ګلونو زده کوونکو پر دوه ډوله صورت نیسي پر دوه ډوله هغه داسې ګلونو زده کوونکو که د کاربن د اتومونو شمیر جفت و په متجانس ډول باندې ټوټه کیږي که د کاربن د اتومونو شمیر طاق و په غیر متجانس ډول باندې ټوټه کیږي متوجه شئ تخته ته ګلونو زده کوونکو کراکینګ تعامل چې دی پر دوه ډوله دی صورت نیسي پر څه ډوله صورت نیسي پر دوه ډوله اول که د کاربن د اتومونو شمیر جفت وي نو په دې صورت کې الکانونه په متجانس ډول باندې په کوم ډول باندې په متجانس ډول باندې ټوټه کیږي ګلونو زده کوونکو دویم که د کاربن د اتومونو شمیر طاق وي په دې صورت کې الکانونه چې دي هغه بیا په غیر متجانس ډول باندې ټوټه کیږي په کوم ډول باندې ټوټه کیږي په غیر متجانس ډول باندې تخته ته متوجه شئ زه ګلونو زده کوونکو تاسو لپاره یو مثال لیکم چې هم د کاربن د اتومونو شمیر جفت وي هم د کاربن د اتومونو شمیر یې طاق وي ګورئ یو مرکب لیکو C14 H 14 په 2 کې 2 او 2 H 4 هکزادیکان که چیرې دغه مرکب ته ګلونو زده کوونکو موږ تاسو د 400 څخه تر 600 درجې سانتیګریډ تودوخه ورکړو نو ګورئ ګلونو زده کوونکو د کاربن د اتومونو شمیر جفت په متجانس ډول باندې ټوټه کیږي دا ټوټه کیږي په C8H جمع C8H14
دا ټوټه شولو په اوکتان اوکتین په متجانس ډول باندې ټوټه شو. په کوم ډول باندې ټوټه شول؟ په متجانس ډول باندې. خو که چیرې ګلونو زده کوونکو د کاربن د اتومونو شمیر طاق وي دا بیا په غیر متجانس ډول باندې ټوټه کیږي. ګوره یا C15 په دوه کې څو کېدل؟ دېرش جمع دوه 22. آفرین ګلونو زده کوونکو 22 متوجه شي. که چیرې دوی ته هم دومره تودوخه ورکړو د 400 څخه تر 600 درجې سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي دا د کاربن د اتومونو شمیر طاق دی په غیر متجانس ډول باندې ټوټه کیږي. مثلا ګلونو زده کوونکو دا به ټوټه شي په CH14 جمع COH14. دا ټوټه شول ګوري ګلونو زده کوونکو په اوکتین او هفتان باندې. څه شي باندې؟ اوکتین او هفتان باندې ټوټه شول. نو کراکینګ تعامل مزده شول ګلونو زده کوونکو. کراکینګ انګلیسي کلمه وه د چاک یا ماتېدلو معنا لري. که چیرې الکانونو ته 400 تر 600 درجې تودوخه ورکړل شي د الکانونو کاربن اتومونو ترمنځ د سیګما اړیکه په هیمولایتیک شکل باندې پرې کیږي. لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې ټوټه کیږي. دغه تعامل ته کراکینګ تعامل ویل کیږي. پر دواړو ولای صورت نیولو که د کاربن د اتومونو شمیر جفت و متجانس ډول باندې ټوټه کېدل. که د کاربن د اتومونو شمیر طاق وي په غیر متجانس ډول باندې ټوټه کیږي. ان شاء الله ګلونو زده کوونکو په دې ځای باندې په دې موضوع باندې پوه شوئ. پوښتنه لرئ؟ مننه. دریم تعامل چې دی ګلونو زده کوونکو هغه هیلوجنیشن دی. دریم د الکانونو دریم تعامل چې دی هیلوجنیشن دی. هیلوجنیشن تعویضي تعامل. الکانونه چې دی اصلا که چیرې موږ تاسو ویو دغه دریم تعامل چې دی د تعویضي تعامل دی. کوم تعامل دی؟ تعویضي تعامل، عوض کیدونکی تعامل دی. خو دغه تعویضي تعامل چې دی د هالوجنونو سره ترسره کیږي. هیلوجنیشن لومړی ګلونو زده کوونکو زه تاسو دغه د هیلوجنیشن کلمه تعریفوم. هیلوجنیشن د هالوجنو نسبول په یو عضوي مرکب باندې د هیلوجنیشن څخه عبارت دي. هیلوجن خو ان شاء الله ګلونو زده کوونکو تاسو زده دي. فلورین، کلورین، برومین، آیودین دو ته هیلوجن ویل کی. متوجه شئ ګلونو زده کوونکو تختې ته. ګلونو زده کوونکو دغه یوه موضوع مو باید په ذهن کې ناسته وي، په دې باندې باید پوه وئ. دغه موضوع وروسته ډېرې تکراریږي، باید اوس زده کړئ. هیلوجنیشن ما تاسو ته خبره وکړله چې د هیلوجن نسبول د هیلوجن داخلول یو عضوي مرکب ته هیلوجنیشن بلل کیږي. ممکن ځینې ګلونه زده کوونکي د هیلوجن د نامه سره نه بلده وي چې هیلوجن څه شی دي. هیلو مالګه جوړونکي، هیلوجن مالګه جوړونکي دي. اصلا دغه څلور عنصرونه کوي: فلورین، کلورین، برومین او بل شی دی آیودین. دغه څلور عنصرونه ته موږ تاسو هیلوجن ویو: فلورین، کلورین، برومین او بل آیودین دي. ولې موږ تاسو د دې وروسته په عضوي کیمیا کې هالوجن په X2 سره ښیو. X2 استازولي کا د فلورین، X2 استازولي کا د کلورین، X2 استازولي کا د برومین، X2 استازولي کا د څه شي؟ آیودین. د دې وروسته چې کله موږ تاسو په عضوي کیمیا کې چیرته X2 لیکلو خبره مو باید ذهن ته راشي چې دا هالوجن دی، فلورین دی، کلورین دی، برومین دی او یا هم شی دی آیودین دی. داسې وي ګلونو زده کوونکو د هالوجنیشن په تعامل کې وي که چیرې په هالوجنونو کې په د هالوجن په مالیکول کې د اتومونو ترمنځ اړیکه په مساویانه ډول قطع شي، طاقه الکترون لرونکي ذرې راډیکالونه لاسته راځي او دا د هایدروکاربونو د یوه اتوم هایدروجن سره تعویض شي، هالوجنیشن تعویضي تعامل ترسره کیږي. مثلا ګلونو زده کوونکو تختې ته متوجه شئ. لیکو فلورین، دا د فلورین یو مالیکول دی. د فلورین یو اتوم د فلورین د یو بل اتوم سره د یوه ګونې اشتراکي اړیکې په واسطه باندې وصل شوي. که چیرې دغه اړیکه په مساویانه ډول باندې قطع شي نو دلته دوی طاقه الکترون لرونکي فلورین جمع فلورین دوی طاقه الکترون لرونکي ذرې راډیکالونه لاسته راځي. که چیرې د هایدروکاربونونو یو اتوم هایدروجن کم په ځای هالوجن عوض شي لاسته راغلي مرکب ته د هالوجن د الکانونو هالوجن لرونکي مشتقات هم ویل کیږي. مثلا ګلونو زده کوونکو
کاربن رابطه هیدروژن رابطه هیدروژن رابطه هیدروژن رابطه هیدروژن جمع 2 فلورین فلورین رابطه فلورین که چیرې داسې شي ګلونو زده کوونکو د دغو څخه یو اتوم هیدروژن کم شي یعنی یو اتوم هیدروژن کم په ځای باندې یو دانه فلورین عوض شي منفي اچ اف کاربن پاتې شولو کاربن یوه رابطه 2 3 4 دا هیدروژن همداسې دغه هیدروژن دا هیدروژن خو د دغه یو اتوم هیدروژن په ځای باندې فلورین راغللو دغه کله چې موږ تاسو فلورین دلته وصل کو دغه ته به موږ تاسو فلورونیشن ویو څه ورته ویو فلورونیشن همداسې ګلونو زده کوونکو د کلورین سره هم د الکانونو تعویضي تعامل ترسره کیږي مثلا پر 4 مراحلو کې ګلونو زده کوونکو تخته ته متوجه شئ CH4 د الکان کورنۍ لومړی مرکب میتان دی رڼا ورکیو رڼا به وي جمع 2 اتومه یو مالیکول د کلورین ورسره یوځای کیږي کله چې یو اتوم کلورین 2 اتومه کلورین ورسره یوځای شي یو اتوم هیدروژن ورڅخه کمیږي CH3 رابطه Cl جمع HCl ګوري ګلونو زده کوونکو د یو اتوم هیدروژن په ځای باندې یو اتوم کلورین عوض شولو دوی ته هالوجنیشن ویل کی همداسې دغه تعامل پر 4 پړاوونو کې دوام کو که چیرې دغه مرکب راوخلو ګلونو زده کوونکو CH3 رابطه Cl جمع Cl2 او رڼا د کتالیست په حیث باندې وکاریو ګلونو زده کوونکو یو اتوم هیدروژن کم په ځای یو اتوم کلورین عوض CH3 و CH2 بشي Cl و رابطه Cl2 بشي Cl2 همداسې دویم په دریم پړاو CH2 رابطه Cl2 که چیرې 2 کلورین ګلونو زده کوونکو نور ورسره یوځای شي کتالیست هماغه رڼا وکاریو ګورئ 2 هیدروژن د یو کلورین بل رځي که یو هیدروژن کم شي دلته به CHCl3 جمع HCl څلورم پړاو CH و Cl3 CHCl3 جمع Cl2 یو اتوم هیدروژن کم په ځای باندې یو اتوم کلورین عوض کیږي ګورئ رڼا به کتالیست په حیث وکاریو CCl4 جمع HCl دغه ته ویل کیږي د الکانونو تعویضي تعامل هالوجنیشن په هالوجنیشن کې بیا کلورونیشن ځکه کلورین موصل کو ما تاسو ته یو موډل برابر کړی دی په دې موډل کې موږ تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ګورو چې هالوجنیشن تعویضي تعامل په الکانونو کې په کوم ډول صورت نیسي ګلونو زده کوونکو دغه د میتان موډل دی یو اتوم کاربن 4 اتوم هیدروژن یوه ګونې اشتراکي اړیکې په واسطه سره وصل شوي دي څه ډول تعویضي تعامل کا ګورئ ګلونو زده کوونکو که چیرې د دې څخه یو اتوم هیدروژن موږ تاسې کم کړو منفي یو اتوم هیدروژن یو اتوم هیدروژن کم شو په ځای باندې یو اتوم هالوجن عوض شي هالوجن مو عوض کو دغه ته ویل کیږي هالوجنیشن څه ورته ویل کیږي هالوجنیشن یو اتوم هیدروژن کم په ځای یو اتوم کلورین عوض شو دا دی 3 هیدروژن یو کاربن یو کلورین یو کاربن ګورئ ګلونو زده کوونکو 3 هیدروژن یو اتوم دی کلورین لومړی پړاو دغه هالوجنیشن په 4 پړاو ترسره کیږي دویم پړاو ګلونو زده کوونکو که چیرې یو اتوم هیدروژن بل کم کو په ځای باندې یو اتوم بل هالوجن د کلورین اتوم واصل کو دا دی اوس ګورئ 2 هیدروژن 2 کلورین یو کاربن شو دا دی یو کاربن 2 هیدروژن 2 کلورین دویم پړاو په دریم پړاو کې که چیرې یو اتوم هیدروژن بل ورڅخه کم شي یو اتوم بل د هالوجن ور باندې عوض شي دا یې دریم پړاو شو ګورئ یو اتوم کاربن 3 اتومه د هالوجن د کلورین اتومونه یو هیدروژن دا د دریم پړاو کې یو کاربن یو هیدروژن 3 کلورین دا د 3 کلورین څلورم پړاو که چیرې دغه یو اتوم بل هیدروژن هم ورڅخه تعویض شي په ځای باندې یو بل د کلورین اتوم ځای ونیسي نو هالوجنیشن تعامل به بشپړ شي هالوجنیشن تعویضي تعامل به سره کم شي بشپړ شي یو اتوم کاربن 4 اتومه کلورین یوازینی عضوي مرکب په 20 میلیونونو کې چې هیدروژن نه لري کاربن تترا کلوراید یو اتوم کاربن 4 اتومه کلورین یو اتوم کاربن 4 اتومه کلورین نو د هالوجنیشن تعامل په څو پړاو کې تر سره شول په 4 پړاوونو کې تر سره شو ګلونو زده کوونکو دغه د الکانونو اکسیدیشن چې موږ تاسو وې یا د الکانونو کراکینګ تعامل چې موږ تاسو وې یا د الکانونو هالوجنیشن په ورځنیو چارو کې چیرته کارول کی ګورئ ګلونو زده کوونکو دغه د الکانونو اکسیدیشن چې دی په ورځنیو چارو کې موږ تاسو وینو
د طبیعي غاز سوځول. څه شی؟ د طبیعي غاز سوځول. ګلونو زده کوونکو متوجه شي تختې ته. زه تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې طبیعي غاز سوځم. طبیعي غاز په کوم شکل باندې سوځول کیږي؟ ګورئ دا ګیس ډبه کې میتان غاز ده یا طبیعي غاز دی. که چیرې موږ تاسو د اکسیډیشن کو دته ویل کیږي اکسیډیشن. تاسو استعمال ته قسم راوړای دی اکسیډیشن. شین رنگ لمبه چې د میتان غاز دی، آبی رنگ لمبه چې د میتان غاز دی، دغه زیړ رنګ چې دی د ایتان، پروپان، نایتروجن غازونو مخلوط دی. دا اکسیډیشن دی. په ورځنیو چارو کې د اکسیډیشن استعمال. کراکینګ تعامل چې دی لوی مالیکولونه ټوټه کېدل په کوچنیو مالیکولونو باندې د تیلو په صنعت کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چیرته ورڅخه ګټه اخیستل کیږي؟ د تیلو په صنعت کې. دغه تیل چې ګوري ګلونو زده کوونکو تیل چې جوړیږي د کراکینګ تعامل څخه استفاده کیږي. لکه هکزادیکان چې موږ تاسو ټاکو پوکتان او اکتین د موټرو تیل وو. د هالوجنیشن څخه چیرته استفاده کیږي؟ د هالوجنیشن څخه ګلونو زده کوونکو په ورځنیو چارو کې د الکایل هلاید په لاسته راوړلو کې ورڅخه استفاده کیږي. همداسې د بیهوشه کوونکو توکو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. لکه میتایل کلوراید یا کلوروفورم چې موږ تاسو ورته وی یو قوي بیهوشه کوونکی ماده ده. ان شاء الله ګلونو کوونکو الله دې وکړي چې په درس او موضوع باندې به پوه شوي وي. ما د تاسو لپاره د نن درس اړوند دوی پوښتنې چمتو کړي دي. ګلونو زده کوونکو اوله پوښتنه دا شی ده د پاراپین معنا څه ده؟ پاراپین څه معنا لري؟ تیل جوړونکي، کم میل لرونکي، زیات میل لرونکي، ټول سم جواب په نښه کوي. دویمه پوښتنه په الکانونو باندې د هالوجن نسبولو ته څه وایي؟ هالوجنیشن، اکسیډیشن، کاربونیشن ټول غلط. هرې پوښتنې ته څلور ځواب ورکړل شوي دي. سم ځواب به تاسې په نښه کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه ورځ، ښه وخت، الله مو مل شه.